أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. عام طور چې کله زنانه طلاق کړلې شوه او د هغې سره معشوم دی، د دغه معشوم د پیو به څه کېږي؟ دې باره کې دې آیت مبارکه کې د معشوم د پیو په باره کې احکامات ذکر کوي. دا احکامات د دې وجې نه ذکر کوي چې عام طور باندې د طلاق نه پس بیا ښځه خاوند یو بل سره تعلق درست نه وي، نو هسې نه چې د ضد د خاوند د وجې نه یا د ضد د زنانه د وجې نه دغه ماشومان برباد نشي، نو دې کې احکامات ذکر کړل چې دا د خاوند څه حکم نه دی چې ښځه د هغې نه انکار وکړي، یا دا د ښځې څه حکم نه دی چې خاوند د هغې نه شاته شي، بلکې دا د الله تعالی حکم دی. د دې خیال ځکه ساتل پکار دی چې دغه الواد چې دا د دې دواړو الواد دی دا برباد نشي. نو فرمای والوالداتو او میاندې یرضعن پی به ورکوي الوادهن خپل بچو ته حولین کاملین پورا 2 کاله. دلته کې د 2 کالو مدت بیان شوی دی چې 2 کاله د ماشوم د پیو مدت دی، نو دې 2 کاله کې دا د ماشوم ته پی ورکول دې ماشوم حق جوړیږي، او په دې 2 کالو کې که دا ماشوم د چا پیس کی نو په دې سره به رضاعت ثابتېږي، دا ماشوم به د هغه زنانه رضاعي زوی ګرځي. دې ځای کې د علماو منځ کې اختلاف دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله 2.5 کاله یادوي، ځکه یو بل حدیث کې یو بل آیت مبارکه کې راځي حمله وفصاله 30 شهره، نو د هغې نه 30 میاشتې د ماشوم د رضاعت موده بیان کړې ده، او 30 میاشتې دا 2.5 کاله جوړیږي. نو امام صاحب فرمایي چې گویا چې 2 کاله د دې ماشوم حق دی، او په دې 6 میاشتو کې دا ماشوم بیا په بل څه باندې عادت کول او کله پی ورکول او کله خوراک ورکول، یعنی د دې ماشوم عادت بدلول. البته که یو ماشوم هغه د 2 کالو نه عمر سیوا شو، میاشت 2 سیوا شول او د یو زنانه پی وسکل، نو د امام ابو حنیفه په نسبت باندې دا ماشوم د دغه زنانه رضاعي زوی شو. د دغه زنانه چې کم هغه الواد دی دا د هغوی رضاعي ورور شو، او د دې د خاوند رضاعي زوی وګرځید. او د نور ائمو په نسبت باندې چونکې بیا صرف 2 کاله دي، نو د هغې په نسبت باندې بیا دا ماشوم چې 2 کاله عمر شوی دی
نو د رضاعت بیا نه ثابتېږي. یعنی د کله چې ماشوم عمر 2 کاله یا 2.5 کالو نه سیوا شو او د یو زنانه پیس کې، نو په دې سره دغه زنانه د هغه مور نه جوړیږي، رضاعي مور، او رضاعت په دې سره نه ثابتېږي. نو فرمایي چې میاندې چې دا به پی ورکوي خپل الواد ته 2 کاله پوره، لمن د هغه چا دپاره اراد ان یتم الرضاعه، دې کې وفرمایل چې دا 2 کاله د هغه چا دپاره دي چې هغو موده د رضاعت پوره کول غواړي. نو که فرض کیا دغه زنانه ته څه بیماري داسې راله، کمزوري ورته راله، یا یې پی نشته دی، نو دا بیا حکم هغه وجوبي نه دی. او فرمایي چې وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، زنانه له خو پکار دی چې 2 کاله د ماشوم له پی ورکي، دا د دې ماشوم په دوی باندې حق جوړیږي. او که چېرې څه عذر نه او د دغه زنانه هغه نان نفقه خوراک سکاک د دغه ماشوم ته د دې پی ورکولو په دوران کې، او جامې کپړې، دا به د دې ماشوم په پلار باندې لازمي. نو فرمایي چې د دغه ماشوم په پلار باندې د دې زنانو نان نفقه ده بالمعروف، د عام دستور مطابق. او عام دستور نه مراد ده عام طور خلک چې کم خوراک سکاک کوي، کمی جامې جوړی نو هغه شانتي به کوي. که دی وله یوازې د غنمو ډوډۍ لیږي چې بس دام پوره ده، دا عام دستور نه دی. یا دا ښځه چې روزانه د ګډانو غوښې غواړي، نو دا هم عام دستور نه دی. عام دستور چې څنګه دی هغه شانتي به نان نفقه دا سړی برداشت کوي. نو فرمایي چې لا تکلف نفس الا وسعها، په تکلیف کې به نشي اچولی یو کس مگر د هغه د وس مطابق. دلته کې مراد دا دی چې دا سړي چې څومره وس دی، څومره د هغه مالی استعداد دی، د هغې مطابق به د هغه نه خرچه اخیستلی کېږي. که دا سړی مالدار دی نو د هغه د وس مطابق، او که غریب دی د هغه د وس مطابق، د وس نه به سیوا نه اخیستلی کېږي. لا تضار والدة بولدها، او تکلیف به نشي ورکولی مور د دې ماشوم ته په دې خپل زوی سره. دغه زنانه چې د هغې پی نشته دی، څه بیماري ده، څه عذر دی، نو دا به دې ته به تکلیف نه ورکولی کېږي چې ته به خامخا دا کې. ولا مولود له بولده، او نه به د دې ماشوم دې پلار له تکلیف ورکولی شي د خپل بچي د وجې نه. یعنې عام طور باندې د طلاق نه پس بیا خلک عام طور باندې دغه کوي چې ښځه د خاوند نه زور وباسي په هغه زوی سره، او یا دا خاوند بیا د ښځې نه هغه زور وباسي او هغې ته تکلیف رسوي په دغه بچي سره. نو فرمایي چې داسې
نه د درست دا نه د صحیح چې مور ته تکلیف ورکړلی شي خامخا په دغه بچی په ذریعه سره او نه پلار چې کوم دی نو هغه اته تکلیف ورکول د هغه د بچی د وجې نه وعلى الوارث مثل ذلك او که پلار یې مړي نو بیا په وارث باندې حق شان خرچه ده کم چې د دې ماشوم په پلار باندې وه نو که دا خرچه به دې ماشوم که په وارثانو کې صرف زوی و دغه ماشوم و نو د هغه د میراث نه و بیا دغه حساب کټ کولی کی او که صرف دا زوی نه نور څوک هم و نو د هغوی نه به دغه خرچه وصولولی کیږي فإن أرادا فصالا عن تراز منهما وتشاور فرمای که چیرې دوی هغه دا اراده لري چې دا ماشوم د پیو نه پریږ کي د پیو نه یې کټار کي دا کټارول که په 2 کالو باندې یا 2.5 کالو باندې یا د دې نه مخکې څه د عذر د وجې نه نو فرمایي چې دا کار د دوی په رضامندۍ سره پکار دی او د دوی په مشورې سره پکار دی نو که یو پلار دا خبره کوي چېر زما دې بچي له به دا ښځه پی نه ورکوي دا مور نو دا دی نشي کولی که چېرې دا ښځه خپل بچي له پی ورکول غواړي او دلته کې د رضا او د مشورې ذکر وکړلو نو عام طور باندې چې کله ښځه خاوند یعنې دا د یو طلاق شوي ښځه یو غیر طلاقه شوي ښځه نو دا غیر طلاقه شوي ښځه چې کله خپل ماشوم د پیو نه پرې کوي او دې د خاوند سره د هغې متعلق مشوره کړي نو عام طور بیا دا ماشوم زیات زیل کوي او جاړي نو چې پلار ته دې پته وي نو هغه بیا خفه کېږي نه او چې پلار ته پته نه وي نو هغه بیا دا محسوس کوي چې دا ماشوم دا ولې جړولی کېږي نو اکثر خپلو کې خفګان راځي نو ځکه وفرمیل چې دا کار د یو بل په خبرولو سره پکار دی چې وروسته دې د وجې نه خفګان نه جوړېږي نو فرمایي چې فلا جناح علیهما نو په دوی څه ګناه نشته دی چې کله په خپلو کې رضامند دي او دا ماشوم په 2 کاله باندې یا د 2 کال نه مخکې د پیو نه کټارئ نو کولی شي نو فرمای وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او که چېرې تاسو غواړئ چې دایي ونسئ خپل الواد له یعنې یو زنانه چې هغه دغه ماشوم له پی ورکوي دا مور بیماره ده یا سوزر ده او یو بله زنانه هغه دې ماشوم له پی ورکوي نو فرمایي چې فلا جناح علیکم په دې کې هم څه ګناه نشته دی دا هم درسته اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کله چې تاسو ورکئ دغه زنانو ته دغه دایانو ته ما هغه اجرت آتیتم چې تاسو هغوی له مقرر کړی دی په کوم اجرت باندې چې خبره شوې ده هغه اجرت هغوی له ورکئ ټیک ده دغه ماشوم له د یو دایي یو بله زنانه پی ورکئ بالمعروف عام طور چې په عرف کې کم اجرت رایج دی د هغې مطابق له اجرت ورکئ واتقوا الله او د الله تعالی نه ویریږئ په دې احکاماتو کې چې څنګه الله تعالی وفرمیل چې نه دې پلار له خامخا تکلیف ورکړلی شي د زوی د وجې نه
او نه دې خامخا یو زنانه هغې ته تکلیف ورکړلی شي د دې خپل بچي د وجې نه، نو په دې کې تاسو کږې لارې مه جوړوئ، د الله تعالی نه ویریږئ. واعلمو او پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر، تاسو چې دا څه کوئ د الله تعالی اینی، نو د الله تعالی د احکاماتو رعایت کوئ او څنګه چې الله تعالی وفرمیل دغه شان عمل کوئ. دې باره کې د الله تعالی ویریږئ. والوالدات او میاندې یرضعن پیدا ورکوي اولادهن خپل بچو ته حولین کاملین پوره 2 کاله، لمن دا چا دپاره اراده چې غواړي ان یتمه چې پوره کړي الرضاعة موده د پی ورکولو، وعلى المولود له او په پلار د دغه ماشوم باندې رزقهن النفقه د دغه زنانو ده، وکسوتهن او کپړې د دوی دي، بالمعروف د عام دستور مطابق، لا تکلفو تکلیف به نشي ورکولی نفس یو نفس ته الا مگر وسعها د هغه د وس مطابق، لا تضار او په تکلیف کې به نشي اچولی والدتون مور لره بولدها په خپل بچی سره، ولا مولود له او نه پلار د دغه ماشوم ته بولده په خپل بچی سره، وعلى الوارث او په وارث د دغه پلار باندې مثل ذلك دغه شان خرچه ده. فإن ارادا نو کچری دوی غواړي فصالا پرې کول کټارول د پیونه عن ترازن پر رضامندۍ منهما د دې دواړو باندې وتشاورین او په مشورې سره، فلا جناح نو نشته دی ګناه علیهما په دې دواړو باندې، وان اردتم او کچری تاسو غواړئ ان تسترجعوا چې دایي ونسئ د پیو دپاره اولادکم د خپل الواد دپاره، فلا جناح علیکم نو نشته دی څه ګناه په تاسو باندې، اذا سلمتم آمنتم ما آتیتم بالمعروف کله چې وسپارئ تاسو هغه چې مقرر کړي دي د دستور مطابق، واتقوا الله ویریږئ د الله نه، واعلموا او پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی چې دی بما پای باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سم مجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې پوره عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.